راشي چې په دواګانو رزقت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله ورکړې ده جمعات تم چې هین استاد راشي نو او چونیا ته په خزم دا چونه واچو جمعات ته جې چونیا دا پوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جمعات ولې ګنده ده په تاسو تندر پریوته ده خو ته صفا کا کنه تاسو په ګرنیټ لګېدلې جمعات ترانه نو دي او خیرونو جارو راوالو جاروي کا کنه په خوا به ګیر خړېلو په دې موټر سایکل خزي ګرځولي اوس ګیره والای په ما چلته تیریږي نو موټر سایکل رو کې خزي تمام خي دا د اساسو دشمن نه یو ته چې زه خود نه ورته نه ورکه ګیره والا نو دا ګیری چې اوس زګورم کنه نو ما ته دا خان خبر را یاد شي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستا دا ګیره خده که زما د سپي دا لکۍ خده هغې ورته ما ته پته نشته ولې وی که ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان تیر نه کو ستا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای دا لاس به کله را دماغ او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړې هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس وی خان را ورکینو دا خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعدیرات پاکستان د دفعې خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي یې حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پیونه دا خو راوتې دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا ده نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خلشه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي
वही कहना दलाड मिकाले अंग्रेजी चे ABCD वही और 1 2 3 वही अगर स्टूडेंट दे और जिसो काला काला रसूलुल्लाह वही अगर चढ़े मड़े दे दा मुर्दार चमड़शी दे टोल मुलियानो तालिबानो तमावेली दी जो संकीर्गी और दी मुर्दार शी पदे खुलक के वर्त मुतियाजे का वही जमुन पर पाकिस्तान के लोहा काबा चेदा द पाकिस्तान हुक्मरान तबके काबा चेदा गा अमरीका दा अलतलाशी वर्ता सजदा हो गई और वर्ता हुई जे सुबहाना सुबहाना सदर बुश सुबहाना सदर बुश सुबहाना सदर बुश चेरा पासी सदर बुश पमलाओ तो बुझा मजे कवा बुश पखजा दा टोल पाकिस्तान वाचम तासु बहुगो आए द बुश अंजाम दलते कारपोरेशन शरीफ जोड़ करे दे कदे बार चे गाड़ी के चा टमाटर या तोड़े और बेंडे रवानी कड़ी न द कारपोरेशन ला रहे और पसी गिरदिया गाड़े ला रहे कि वाचे थी बुई वले लका वो ताप फुटपाथ गाड़े रवान करे और सनाना नशी तेरे दे दगा जनाना पता सो डेरे डेरे उजाड़ा आमीन कही दखपल खजिम दर बांधे उजाड़ा दगा जनाना पता सो डेरे फुटपाथ बांधे जनाना नशी तेरे दे 60% इलेक्शन खरीद गई 60% 70% बदर सरा खजे पे इलेक्शन की वलाड़ी तासु बखजुला कर दी छे ना जमुन त्रोर वलाड़ा ना और जमुन त्रोर दो खोर दो प्लाने दो 60% दा बदर सरा खजी मुफ्ती महमूद साहब दे खुदा पाक बखी माते ताल का इलेक्शन शौक वाले न के आले मुफ्ती साहब पाराम के ना बदा हो के बजट चको पैसे मिलाई के हल तबराता दादे खोदई हल तबज तकरीर को मैं बतरानार सबीर मुफ्ती महमूद साहब दा से वो खंदल चिप सारी पजमा काटी माते बस पाराम के न तो बम लानत पदा से कौम चुमा खलक बहुत ब्यारा वाली चे द कुरान स्टूडेंट तक चुने मने हुई वही कहना हुई उसने लगी आई गड़ी गई और जान लब्रश्वर कवई चे फलाना खलोसी तेने जी अनच्छा जी अनस्ते कि मेरी इतनी ठीक नहीं हो जाती देखो गोरे सोच चे कमजोरी और खजे नशे पास कोले न यो बल सर इत्तेहाद करो चिदा दमुन गुलाम जावरे पाती नहीं मां पे तकरीर की औरत जुमा के हुए मल खुदा हुई कुल मोमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम मुसलमानों तो है जो खुदे गोरे इस तरह यकता कई यो बूढ़ा सड़ी माता हुए वेजी पदे में अमल करे तो पख जुबान दे और खत्म संग पे और खाती भी वेल खुरा रवाना व डाला और मास्टर ये खटक रही मैं कहते पे और ठेला को नंगीर वाला खिंजीरान पनालत छू और बरबंड खजे तो मोटरसाइकिल और पर स्कूटर बांधे जान पर से सवारी करी और बिया लाश आगे खजे कम दे के पास उधरेगा ये पूरा नक्शे दरता जोड़ा में ब्या वर्ता गोरे शाका खजे लाश गलत ही इसे कहना खजे लाश ही कहना गिरी वाला है तो दे गुलाम दिन नारानी बोले शर्म दलिया पाकिस्तान जलील और रजील अमल का नंगीरू वाला खिंजीरान पनालत छू और बरबंड खजे
په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي. د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ، د پنډاوو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي، اول لږ تلئ چې دا د کم ځای دی، د رشته کم ځای سره ده، د تعلق چا سره دی. د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی، په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی. معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي. نو خدای دې کور وران که چې وران شي، کراچۍ او د دې د ټایم څومره فرق دی، نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي؟ او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وایي چې مولا به په خره سور جومات ته راځي. نو نن د جلسې ورځ نه وه، نن د ګډېدو ورځ ده. بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي. په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوی که نه چې دا څومره ګډېږي، زه ورته یم چې شاباس شاباس، او دې ښځو ته یم چې ښه د اذان وشنوئ شاباس، او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس. نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټېله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري. زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه. ستاسو دوا پکار ده، تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ، او زه چې جیل ته تلیم 6 ځله حکومت به ویل روزه، ما به ویل والله کې دروزه. دا ډاکټر فدا حسین گواه دی، اریپور جیل ته راپسې راغی، دا د مخامخ دی، درو خلک په مړو وي، بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي. نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي وما نیومه یې ولې الا به وځم چې دا 400 سره ټول پرېږدي. ایمان دې ته وایي ویزدګر ملا دې روزي په زمانه ته دا نور د مور بچی نه دي. ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی، سم شئ. ما سره محافظ خانه ده، ریکارډ پروت، سم زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته واستولم، والله کې دروزم. عائلي قوانین کې څه چې ښځې ته به اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړي. خوند به لا دا وی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی. الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي، تاسو به د خپلې منډې وګورئ. داسې چلو په لکي مروت کې مې جلسه کول، لویه دنیا ناسته ده، 1 بجه ده د شپې، چې د جلسې په دې منځ کې سپیره وغورځېدو. چې سپیره وغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو، ځکه چې خلکو کې ګیر شو، ته په ما راځه او زه په تا راځه. چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده، مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی، دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده، ته په ما راځه او زه په تا. سکرټري ته مې ویل ما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی. خدای دې داسې نه کوي. زه تاسو پېژنم، زما په سن 65 کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و، نو څوک سوات ته تښتېدلي وو، څوک لوړګي ته، څوک هزارې ته، څوک افټاباد ته. یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے؟ نہ ڈاکٹر نہ معافی بات کدھر گیا ہے؟ ماں تو وہی چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے، وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے، چاٹی جتنا آیا، چاٹیاں وسطیاں تاسو پیژنئ.
قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو سرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاس هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورته روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوره امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل ملګرو ته وی چې هلته تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نن تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې शरीयत को नवाज शरीफ रावत तो पैसे मिले कि ऐलानों को कि मैंने शरीयत बिल को भी पास किया है और सहर ले खत एडवाइजर आवागस्ता सो को सैयदा अजमुन सरदार आदा अजमुन बहरान के नहीं जमादीजान अर्ज में हो सोचो के द चापलास की चलो बे गए उसी ने बेवफाई की जिसे जाने वफा समझे उम्मा खलक स्ताप सर सौदागाने कही कौम बेगामा उठ के करे हो चे कौम बीजो मेलू दे कौम से शे दे पता न लगी कि ना डब डबे चाहोगा गोलो हो पगड़ी दूसरी दा डबडबी वाला जमा खपल मालिक दे का प्रदेश चौक दे देखो गोरे पाकिस्तान की चित्सो उजगार शी लीडरशिप पदे बड़बेरी तरफ था ये तानेदार कुछ नौकरें न रिटायर शो पीर शो माँ तो गोरे सशे शो पीर जी तेरे सिर ते सबज लीर जी पीर जी तेरे सिर ते सबज लीर जी और तेरी शिकल खंजीर पीर पीर मामा संगा चल दे वेल उसमें तो अदालत से उसमें हार्ट लैंड बांधे खुदा सारा खबर हो उस हार्ट लैंड पे जने हार्ट लैंड से तो हार्ट लैंड अगर डायरेक्ट वायरलेस सिस्टम जो वर्त ख्याल बरा देखो गोर दागम से वो सऊना मुरीदान यौ मातवीद द मुतालिक बख्याल के माली जी खुदा दे खैर चद्राम शो पदगा जे जानूइस्तो और दोइश्त गोलाए दे मजगून होती मालिका गोलाए को बनी है आसमान तर रसीदी जिक्र जी पीर साहब द मरा न होती ला स्वाद तले वेलदलता यो बुजुर्ग दे राजई चिवरलू माल्टे माल्टे रावस्ते खोड़ी देर 7 पीर से रवतो मुंगी जी तो देर लेट रवत वेल मां खुदा सरा खबरी कोली दे हालात मुतालिक से खबरी मां तो सो वस्ता मालिक बेड़ा के कर कशचे कर कर दे मरगर तमी उपासी खुदा जी खो बासता दागम जरगुना मुरीदान पदे रोजा की मुंग फैसला को तासो मुंग खजिलुना कंजई कने कंजई हां इना मनवाने दी टहर इना दी रन ए बिजगर मुला दी रन प्लाने दिंगले मा योजले डेर गोसाशुम की सखानी तो जुमात करा पसे रो खताओ कंजले रातो जरा पासे दम पर लाउड स्पीकर के में मावे चे दामा तम कम कंजलियों की दद्दी कंजल को बदल की दगा कंजल तासो ता दुम्र दी चे द सुमर शमार द खुदा पे इल्म की जई पता सोई चे बिदी गुमला फखजा दसे हुकम नुस्तासो फखजा दुम्र खरवातो मचे चे सुमर द खुदा पे इल्म की जा चे खुदा सरा में दा वादा करे दा खुदा सरा चे द पाकिस्तान हुकूमत बा हुकूमत गुरज़ डिप्टी कमिश्नर था या कमिश्नर था या चीफ सेक्रेटरी था या सेक्रेटरी था या एसपी था या एसएसपी था या डीएसपी था या थानेदार था या इंस्पेक्टर था हुकूमत जद्दी थनवे दा इंतजामिया दा मशीनरी दा
دار چالاس کی چراشی کار بکئی دیتا حکومت نویم حکومت زویم وزیر تا گورنل تا وزیر اعظم تا صدر تا دیتا حکومت ویم تشیتا ویم وزیران دا زمون په خبر کې خو ګوري کنه څومره خسته شکلونه دي الله کله کله لکه وایم ایو خزه کچاوي چې بوډا لدی ور کوي هغه خدای امزول میړه راکی چې نستیراشي په خندا به تیرونه چې خسته سړی می خاون شینو که تکلیف راشي نو داغه په حسن جمال بم وخت یې روم مونږ له خدای خسته حکمران نه راکړ د چا پوزي چیتی دي د چا غوږ کوګ دی د چا د سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او د گورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کړی خانو مونږ لا د خسته حکمران خدای را کوي نه داسې بد قسمته یې بیارم غر دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټ بوم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي یو سړی هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو شل ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدنې غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلې غوندې به تېر شو هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتې او باجوړ ته تلو دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړه پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړه او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ به په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحبه بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې من جیلونه تیر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسې ده خدای هم خوار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي وایي دا ملا پکې لاچا کړي نو دا ته پکې لاچا کړي ملا پکې لاچا کړي نو دا ته پکې لاچا کړي یعنی ستا ښکر دی زما نشته ستا لکۍ ده زما نشته ته په څلور بوري ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او ډي پاسې زه د هندوستان د دیوبند پاسې تاسو پوه شئ
او ما کې نشتا ته خو ما ته وای یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کی رحمت کی عجیب سره هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ به دوه سترګې د دوی به دوه سترګې زمونږ به دوه غوږونه د دوی به دوه غوږونه زمونږ به دوه لاسونه د دوی به دوه لاسونه زمونږ به دوه خپې د دوی به دوه خپې زمونږ به یو خزه او د دوی به یو خزه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ خزه زمونږ دي او د دوی خزه شاملات دي زمونږ خزه زمونږ دي او د دوی خزه شاملات دا فرق شته زمونږ خزه سپینه بورکې په سرای زمونږ خزو आवाजم د دروازې نه بار پردې سړې نه اوري आवाज راشه یو ګوري بجلیګر مولا کرے ټي وي دې مراسه دې ټي وي بدول هم خلاص خبره راشه که زما په کور کې په غلطان ټي وي رانه نه وته مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دې اور کرا نو چا کرے چې ټي وي نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانی دي ګاډي وانه ما تا هم سره جنډه په ګاډي لګولې و دی وا یې دې مرزه زور پسې کړ چا جنډین چې پزان کې منډه نه وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وي مور دې منډه وي خزه دې منډه وي تام نن د ټاک بڑوا جوړی ده کنه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دا مولا دا سستاسو مور دوه میړه ده مولا درته وخت کې د سړی زوی نه ښکاری او درامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راوغورځيږي او ټول تباہ سمکار